دې درسونو ته موږ ولې مجبوره شو؟ ما مخکې تاسو ته ویلي چې دا د فتنو دور دی، هره ورځ نوې نوې فتنې سر راپورته کوي. کفري طاقتونه په یو اتحاد د اسلام په بنیادونو باندې حملې کوي. د بې حیایۍ، بې شرمۍ، عیاشۍ او فحاشۍ بازارونه ګرم کړي دي. د حالاتو تقاضا خو دا وه چې مسلمانانو خپل اختلافات شاته غورځولی وی او د اتحاد او د اتفاق په جذبه کفري سیلاب ته یو فولادي بلاک جوړ شوی وی. خو متاسفانه کله چې د اسلام او د کفر جنگ او مقابله راغلی ده، نو کفارو دا حکمت عملی په کار اچولی دی چې د مسلمانانو نه یو څو کسان په سرو سپینو اخیستي دي او د خپلو اصولو مطابق چې ډیوایډ ان رول وی جنګو حکومت پرې وکړه، مسلمانان په خپل منځي اختلافاتو کې مصروف کړي دي. ګوري ورونو، د هندوستان د فتح پیشګویی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه ژبه باندې داسې جاری شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه ډلې به الله پاک د دوزخ د اور نه آزادې کړي. یوه هغه ډله ده چې د هندوستان سره به جهاد کوي، دویمه ډله هغه ده چې د حضرت عیسی علیه السلام سره به په جهاد کې شرکت کوي. مسند احمد جلد 5 صفحه 278، جلد 2 صفحه 250، مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 282، کنز العمال جلد 2 صفحه 228. او دا پیشګویی الله پاک د اهل سنت والجماعت احناف په لاس باندې پوره کړه. د حنفي بادشاهانو په قیادت کې د هند فاتحین ټول صرف او صرف احناف مجاهدینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فاتحینو ته د خپل امت بهترین خلق ویلی دي او صحابه په دې فاتحینو کې د شریکېدلو تمنا کړې وه. الحمدلله دا د احنافو دپاره ډېر د فخر خبره ده، ځکه چې په دې احادیثو کې د احنافو په بهترۍ تقریبا تصریح شوې ده. کله چې هندوستان ته اسلام ورغلو، نو د اسلام د ورتلو نه وروسته هلته تر 1200 کلونو پورې صرف او صرف هغه نبوي قوانین جاری وو چې د احنافو مجاهدینو په واسطه ورښودلی شوي وو. تر 1200 کلونو پورې ټولو مسلمانانو صرف او صرف هغه نبوي لمونځ کولو چې د حنفي مجاهدینو په ذریعه ورښودل شوی وو. تر 1200 کلونو پورې هیڅ چا د امام پسې الحمدلله نه لوستله، هیڅ چا د رکوع رفع الیدین نه کول، هیڅ چا په زور امین نه ویلو، هیڅ چا په سینه باندې لاسونه نه کېښودل، هیڅ د اختلاف بوی نه و، ځکه چې ټول اهل سنت والجماعت احنافو. د دې حقیقت اعتراف غیر مقلد نواب صدیق حسن خان داسې کوي. نواب صدیق حسن خان غیر مقلد وای خلاصه دا چې د هندوستان د مسلمانانو دا حال دی چې د کله نه اسلام دلته راغلی دی، چونکه اکثر خلق د بادشاهانو طریقه او مذهب خوښوي، نو د اسلام د راتلو نه تر ننه پورې دا خلق د حنفي مذهب پابند وو او دی، او د همدې مذهب عالمان، فاضلان، قاضیان، مفتیان او حاکمان وو او دی. ترجمان وهابیه صفحه 10. او علامه شکیب ارسلان دا حقیقت داسې ښکاره کوي، هغه فرمایي چې د مسلمانانو اکثریت د امام ابو حنیفه رحمه الله پیروان او مقلدین دي. ټول د ترک او د بلقان مسلمانان، ټول د روس او افغانستان مسلمانان، ټول د چین او هندوستان مسلمانان، او د عربو اکثر مسلمانان، د شام او د عراق اکثر مسلمانان حنفی مسلکی دي. حاشیه حسن المساعی صفحه 9. په 1911 عیسوي کې چې کومه مردم شماري شوې ده، د هغې تفصیل داسې دی چې په دنیا کې 12 شیعهګان 1 کروڑ او 10 لکه دي، زیدي شیعهګان 10 لکه دي، حنبلي مسلمانان 10 لکه دي، مالکی مسلمانان 1 کروڑ دي، شافعي مسلمانان 10 کروڑ دي، او احناف د 10 کروڑو نه زیات دي. انسایکلوپیډیا اف اسلام په دې کې ګوره د غیر مقلدینو ذکر نه دی کړی، خو کله چې د انګریزانو منحوس قدم هندوستان ته داخل شو او اسلامی حنفي حکومت ختم کړو، نو په 1950 کې د ازادۍ په جنگ کې احناف مجاهدین په هندوستان کې د انګریزانو سره په مقابله مصروف وو چې په زرګونو علماو ته د انګریزانو لخوا اعدامونه ورکړل شو، او تر ډیرو ورځو پورې
په هندوستان کې د مسلمانانو قتل عام روانو، نو یو طرف ته د احناف مجاهدینو قتلول او تعذیبول روانو، او بل طرف ته ملکي وکټوري د مذهبي ازادۍ اشتهارونه خپاره کړل چې حنفي مذهب پرېږدئ، غیر مقلدین او لا مذهبه شئ، نو د برطانوي حکومت خیرخواهان به وپېژندل شئ، او څوک چې په حنفي مذهب کلک وي هغه به د برطانوي حکومت نه باغي شمیرلی شي. ګورئ د دې حقیقت اظهار غیر مقلد نواب صدیق حسن خان داسې کوي. وابیانو مشر دی، دا د وابیانو مشر وای بعضې خلکو د انګریزي حکومت په امر حنفي مذهب پرې نه ښودو، هغوی د انګریزانو دشمنان دي، او دی وای چې موږ د انګریزي حکومت دومره خدمت وکړو او د دوی په خدمت کې مو دومره قرباني ورکړه چې مذهب مو پرېښودو، لا مذهبه شو او د سرکار برطانیا د دروازې فقیران شو. او بیا وای موږ به څرنګه انګریزانو ته وای چې موږ به څرنګه ستاسو مخالفت وکړو. د ملکي عالیې معظمې دامه اقبالها اشتهار د ټولو سره د مذهبي ازادۍ وعده کړې ده. ترجمان وهابیه صفحه 45. انګریزانو په خپلو کې د مسلمانانو د جنګولو دپاره هر قسم امدادونه تیار کړل. اختلاف جوړونکو ته بشماره دولت او غټ غټ جایدادونه ورکړل، او د دې زرخریدو غلامانو په کوشش سره د امت مسلمه اتحاد ټوټه ټوټه کړو او مختلفو فتنو سر راپورته کړو. په دې فتنو کې یو فتنه په اکابرو باندې د عدم اعتماد د غیر مقلدیت د وکټوري اهل حدیثو ده. د دې فتنې بانیینو د عمل بالحدیث په نوم باندې د تقلید نه انکار کولو، د هغو اعمالو د رواجولو کوشش کولو چې یا د ائمه اربعو په منځ کې اختلافي او یا بالکل متروکو. وابیانو په مساجدو کې اختلافات راوپارول، په اسلافو یې بدزبانۍ شروع کړي چې د هغې په وجه د الله په کورونو کې د عبادت په ځای جنګونه شروع شول. وابیانو فروعي مسائل د کفر او د اسلام معیار وګرځول، رفع الیدین او امل بالجهر وغیره فروعي مسائل د تدلیل او د تفسیق سبب جوړ کړل. په هر اجتماع کې به وابیانو په ډیر شور او زور سره د اختلافات بیانول. وابیانو د احنافو په خلاف اشتهارونه خپرول او د زرګونو روپیو انعامي چیلنجونه ورکول. د اکابر علماو همیشه دا مسلک را روان دی چې اجتهادي او فروعي مسائل او د مخکې نه مختلف فيها مسائلو باندې دومره زور نه دی پکار چې مقابل طرف ته پکې د جهل او د فسق نسبتونه وشي، او نه په عامو جلسو تقریرونو کې د اختلافي مسائلو بیانول پکار دي. ځکه چې فروعي مسائل د اهل سنت والجماعت د علماو په نیز تبلیغي او تکذیبي مسائل نه دي، بلکې صرف ترجیحي مسائل دي. لیکن بالعکس دغه وابیانو زرخرید غلامانو د خپل ځانونو نه بغیر ټول اهل سنت ته کافران، بدعتیان، فاسقان، جاهلان او بن مازان ویل. اکابر ته جاهلان او فاسقان ویل اهمه فریضه ده د وابیانو، او په هر ځای کې فتنه او فساد جوړوي. دا د دوی لوی دینی کار دی. د دوی دا فتنه دوامدار شوه. زمونږ په زمانه کې چې کله روسانو په افغانستان یرغل وکړو او په میلیونونو افغانان شهیدان شول، په میلیونونو ماشومان یتیمان شول، او د وینو سیلابونه روانو، او د وینو د سرونو په قیمت د کفر مقابله کېدله، نو بیا هم دغې لامذهبو د انګریزانو زرخریدو غلامانو د خپلو اکابرو په نقش قدم د اختلافاتو بازار ګرم کړی و. په مجاهدینو کې هم ننوتي وو او دوه تنظیمونه لرل. د یو تنظیم مشري سیاف کوله چې اوس په صلیبي پارلمان کې د پیغلو جنکیو سره په یوه چوکۍ کې ناست وي او شپه ورځ د دیموکراسۍ رباب وهي. او د بلې ډلې مشري جمیل الرحمن کوله. د تنظیم د مطبوعاتو مشر غیر مقلد مولا چې مسلم دوست نومیږي، دا چې کله د کیوبا د زندان نه راخلاص شو نو یو کتاب یې ولیکلو. دا کتاب نوم یې د ماتې زولني. په هغې کې چې د خپل مشر بد تاریخ څومره راښکاره کړی دی، نو په لوستلو یې خوله او په لیکلو یې قلم شرمیږي. خلاصه دا ورونو چې کله د امریکا په مشرۍ ټولو کفري طاقتونو په افغانستان باندې حمله وکړه او صلیبي جنگ اعلان کړو، نو بیا هم دغو زرخریدو غلامانو د خپلو روحاني پلرونو سره هر قسم امداد وکړو. لامذهب سیاف او لامذهب سمیع الله نجیبی
چې د جمیل الرحمن د مرګ نه وروسته د دوی د تنظیم مشري کوله، د صلیبیانو سره په ښکاره ودرېدل، د صلیبیانو په مقابله کې د جهاد د حرمت فتواګانې ورکړې او مجاهدینو او فدایانو ته د باغیانو نسبتونه وکړل. انګریزانو هم ښه ریاستونه وابیانو ته په افغانستان کې ورکړي دي او ښه منصبونه ورکړل. زموږ د ولایت ننګرهار مرکزي مدرسې او مسجدونه وابیانو ته حواله کړل انګریزانو. د حج او اوقاف ریاستونه وابیانو ته حواله کړل. د FM راډیوګانې وابیانو ته جوړې کړې. دا صرف د دې دپاره چې د جهاد درسونه بند شي او علما د جهاد د درسونو په ځای باندې د رفع الیدین او د امین بالجهر او د قرائت خلف الامام په درسونو او جنگونو کې مصروف شي. ګوري ورونو، موږ تر یو څه وخته پورې د خپلو اکابرو په طریقه صبر او تحمل کړی دی، لیکن چې کله حنفي عوامو بیا پوښتنې کولې چې آیا واقعي زموږ مذهب د قرآن او د حدیث نه خلاف دی، آیا واقعي په ترک د قرات خلف الامام او په ترک د رفع الیدین وغیره مسایلو باندې د احناف سره یو حدیث هم نشته، نو موږ مجبور شو او د یو څو مضامینو د لیکلو د بیانولو اراده وکړه. په لیکلي شکل الحمدلله دا مسایل ټول موږ په یو کتاب کې را جمع کړي دي. دغه کتاب نوم د احقاق الحق فی الدفع عن المذهب الحق، او په بیانونو کې الحمدلله دا د ستاسو په خدمت کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو سلسله شروع کړې ده، او الحمدلله دا ستاسو قناعت به موږ په دې مسله باندې راولو چې د احناف ټول مسایل د قرآن او د حدیث سره موافق دي.